زموږ چینل سابسکرایب او د زنګولې بټن کېکاږئ. ګرانو هیوادوالو سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې راته پټ وئ. نو نن راغلی ما د ډاکټر صاحب د کور ته. نو ډاکټر صاحب خو ټول جهان پیژني، ټوله نړۍ پیژني او پښتانه خو چې څومره دي ټولې پیژني. نو دوستانو نن ما سره یعنی ښکلی شخص ډاکټر صاحب غلام احمد شینواری یعنی مېلمه دی او موږ هم راغلي یو د دوی کور ته، خو مېلمه زما دی او د دوی کور ته راغلي یو. نو دوستانو تاسو خو پیژنئ ډاکټر صاحب غلام احمد شینواری هغه یو شخص دی چې د زموږ د ټولو هیوادوالو په شونډو باندې هر وخت مسکا راوستې ده او هر وخت کوشش کړی دی چې زموږ هیوادوال وخندي یو څو دقیقې د ډاکټر صاحب غلام احمد شینواری نه خوشحاله شي. نو د ټولو نه مخکې خو ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم. زه یم ستړی مه شي. ډیره مننه وروره، الله دې خوشحاله آباد لره. او زه په دې نن ډېر زیات خوشحاله یم چې زه وایم که زه خوب وینم خو دا حقیقت دی چې تاسو نن زموږ کور ته د غریب خانې له راغلي یاستئ وروره. جار دې شمه ډاکټر صاحب، زه یم ستا د کور نظر، ستاسو نظر او ستاسو د مینې او ستاسو د احترام نظر. خو ما خو ډېر کوشش کوم. ما به خپل کیمرمین ته کله کله ویلې چې ډاکټر صاحب سره به ملاقات کوو، خو هغه ویلې چې کله به ملاقات کوو. نن هغه وخت راورسېدو چې نن موږ د ډاکټر صاحب په کور کې مېلمانه یو، خو نه زما مېلمه دی. ډېر خوشحاله یم ستا په راتګ ډېر خوشحاله یم. قربانه شم ډاکټر صاحب. نو راځو ما او تا به ټوکې ټکالې جالبې خاطرې او همدې تر څنګ به یعنې خلک خو ګوري چې لونګی او ډاکټر صاحب دواړه سره ناست دي. نو ما ویلې چې لږې ټوکې او ټکالې که ستاسو اجازه وي. او په دواړو سترګو خو لونګۍ نه وروره زما ټوکې ټکارې تاسو ته معلوم هم دي. بالکل په چینل هم کوم او ودونو کې هم کوم. زما کار ګوره ټول شینوارو سره. بالکل بالکل. نو ډاکټر صاحب زما هغه لومړی پوښتنه به دا وي چې تاسو چا تشویق کړئ چې تاسو طنز میدان ته راشئ؟ لکه د ایکټنګ په حواله باندې. او د ایکټنګ په حواله صاحب دا خو موږ اوس خو شکر دی افغانستان کې یو، خپل هېواد کې یو. زه چې کله ښکته وم پښتونخوا کې، نو د ایکټنګ سره مې ډېر زیات شوق و. او دا خبر ما په چینل باندې هم کړې وه چې لکه چې ته پښتو فلم به جوړېدو، پښتو ډرامه به جوړېده، ما به کوشش کولو چې زه ورشم وله. نو هلته چې به بیا چا به ریټیک کوله یا به غلطي چا کوله، نو زه به ډېر سخت وم. هغه ډایرکټر او پروډوسر به دومره نه کینه کې کېدو، هغه شخص ته به زه دومره کینه کې شم چې یو کار نشي کولی ولې یې کې. نو صاحب بس دې دغه سره مې شوق پیدا شو، یعنی د ایکټنګ سره دې بیا شوق پیدا شو. ډاکټر صاحب د کامیډي، د طنز، د ایکټنګ ته چېرته ورسولې؟ آباد یې کړې که نه داسې لږ لږې برباد یې کړې؟ یاره صاحب آباد کړی یم. حقیقت وینا مطلب چې په کار د الله پاک له به جواب ورکوو چې رښتیا خبرې نه اسم نه مې نامه و نه چا پېژندمه. خو صاحب د نن نه یو 10 کاله مخکې 10 کاله مخکې مې یو سندره ویلې وه او هغه سندره هم داسې خاص سندره نه وه، خو ما پکې خپل د شینوارو صفت کړی و، اخسري منګي په نامه باندې. اخسري منګي په نامه دا زما ایجاد دی، یعنی په هغې سندرې باندې تاسو زیات مشهور شوي. بالکل صاحب. نو اخسري منګي مې ویلو، په هغې کې ما د شینوارو صفت کړی. نو الله تعالی نوم هم راکړو. بل خبره ده چې زه کله کله وایم چې په دې اخسري منګي باندې ما 11 ملکونه وکاته. 11 ملکونه؟ 11. که دا اخسري منګي صاحب ما ویلې نه وي نو زه خدا کې درونډې لم چا بولې وي. بالکل بالکل. نو ډاکټر صاحب تاسو چې کله دې فیلډ ته راووتلې، دا 11 ملکونه خو تاسو وښودل چې تاسو سفر کړی. همدې تر څنګ د 11 ملکونو سره خوا کې نور هم څونه ملکونو ته سفر کړی؟ نو صاحب ټول خو مې 21 ملکونه کتلي. 21 ملکونه؟ او خو د خپل فن باندې مې 11 ملکونه کتلي. په دې خپل فن باندې د 11 لیدلي. نو دا خو بیا ډاکټر صاحب تاسو بیا ډېرې مختلفې ژبې هم زده یي. نو صاحب دا شل دی چې زه دا خو ته پته صاحب چې زه کامیډي فنکار یم. زما او ستا کار دا دی خلک خوشحالول. بالکل. 2 ژبې راځي. 2 ژبې؟ تعلیم مې 12 دی. واه. او 2 ژبې راځي، خو 2 ژبې داسې دي لونګۍ نه وروره چې په هغې زه په خپل هم نه پوهېږم. په هغې باندې تاسو خپل هم نه پوهېږئ. زه یم زنده‌باد. نو خو دې کې اوس مثلا ته به ما سره کومې ژبې شریکې کړي چې د ما هم زده یي؟ صاحب انګلیش، فارسي، عربي، پښتو، اردو، انکو، سریکی، پشهی زبان، زنده‌باد، چینیز، جاپان. نو بس زه نور مې زړه خرابي. راځه دا چینایي کې ما او تا ستړي مشي سره وکړو. چینایي کې ته ما سره څنګه ستړي مشي؟ لکه استاد راځي زموږ کور ته. او زه راغلی یم ستاسو کور ته. د دې دا مطلب شو وروره چې شکر دی چې زموږ کور ته راغلي او زه ډېر زیات خوشحاله شوم. ما هم درته ویل چې شکر دی چې ته مې ژوندی ولیدلې.
دا یو چيري زبانو دا چيري ژبه وه که نه. نه ډاکټر صاحب د اخسري منګي باندې خو ته مشهور وي. هغې تر څنګ هغه بله کومه داسې سندره وه چې ډېر زیات پې مشهور شوې؟ هغه د شلو صاحب چې پاکسري منګي خو داسې مشهور شوی ما د شینوارو کې واده و چې لاړم یو 2-3 نفر په حجره کې ناستو نو ما ته وایي چې ګوره پلار غولیا دا پلار غولیا لفظ موږ مینې نه وایو نو ما ته وایي پلار غولیا ګوره اکثري منګی ته خلاص ډېر وویل خو نن به موږ ته د منګک سندره یې د منګک سندره ما ویل واجي صاحب دا منګک سندره څه کوي نو هغې ورته غوږ کې ترز وخول چې دا داسې وایه وروره چې څنګه را شروع شوم مالتوی د جاروګۍ پسې به ټیټه ټیټه تلم ما منګک نیولی ما د خونه کلک نیولی چې خوشحاله کړئ وی مور ډریور لمه ورنکړې ما منګک نیولی ما د خونه کلک نیولی چې خوشحاله کړئ غواګۍ به واړې زه به پنډه پاتې شم ما منګک نیولی سټاپ ګوره ډاکټر صاحب ګوره دا سندره د موسیقۍ نه بغیر هم خوند نه کوي او لونګۍ تا سره په موسیقۍ کې شته هېڅکله هم ورخطا نه شي. ګوره خو ما او تا به یو فلم په ګډه جوړو خو ته به مې پکې پلار یو زه به دې پکې زوی یم. صحیح ده خو داسې کرکټر راکوه صاحب چې په افغانستان کې هم خلک ووایي چېرې بس په آفرین په لونګي نور زه خو هر چاته وایم او دیم دا مې ما ته پروډوسر مې هم دی ډایرکټر مې هم دی او دا زما سینیر دی. زه په پاکستان کې هم صاحب ما هلته یو ډرامه کې کار کولو قدم راواله تاسو به لیدلي په شمشاد ټلویزیون چلېدلی ده بالکل ما قدم راواله کار کولو هغه وخت نه ما ستاسو جوړ په خیر کتو نو صاحب هم هلې به ډېر خوند راکړو ما په زړه کې ویل چې زه به ګوره څومره ښه تا سره په برنامه کې کسانو محمد ګل صاحب و دا ټول که نه خو ما به ستا ارمان کول ولې چې زه په کامیډي فنکار م او تا به کامیډي کوله نو ما دا یو سړی دی زما د چوایس چې دې روز سره به زه کله ګورم او د الله تعالی کار ته ګوره نن زما په کور کې موجود قربانم شم د تاسو نه ډېره مننه او د تاسو د مینې نه ډېره مننه. خوشحاله اوسې الله دې آباد لره. ډاکټر صاحب همدې تر څنګ تاسو یعنی ټوکې ټکالې سندرې زمزمې دا خو هر څه یعنی ماشاءالله زده دي خو ما داسې اورېدلي دي چې تاسو څو مختلف ډول اوازونه وباسئ د حیواناتو دا رښتیا ده؟ صاحب د حیواناتو هم وباسم مخکې زما د غاښ لږ نری و که نه اوس د سندرو ټوکو ټکارو سره زما په مرۍ کې بیس پیدا شو زه به چې کوزو په پښتونخوا کې وم داسې لکه ماته وایي چې د اشرف غني صاحب او حمید کرزی صاحب بېنظیره شوه دا غوږونه به ما کول که نه د دې کامیډي مخکې بل دا کار ما کول یعنی د بېنظیرې اواز به دې څنګه است؟ بېنظیر به چې کله سټیټ باندې ودرېده نو هغه به پیله لهجه دا وه तो मेरे बहन और भाइयों जो आदमी पुलिस के दुश्मन होता है तो संगराज का दोस्त होता है मगर आज जब बच्चों के साथ हमसे लड़ेंगे तो हमसे लड़ेंगे نو د کرزي आवाज کرزي سم چې برابر کارکولي به سر کړي وړه راخستا دا شیخ هم په سون باندې کوګه واو سپیکر باندې راځي اوس هم داسې لایف خبرونه نو دلته مې دا خبره خو چې بسم الله الرحمن الرحیم اوه زموږ د حزب اسلامي افغانستان چې دا د افغانستان دموکراتیک ملک کېږي د الله نه ویریږي د رسول نه ویریږي دا نه کته څه وو څه وکړي چې بابا راغی تاسو نه مننه بیبي جانې نه مننه هغه ورځ یو سړی راغی راته وایي دا بیبي جانې نه مننه دا سپی دې وځراوست ما ورته ویل یو کوچی دی یو کوچی دی خو د ربې لپاره خو یو سپی پکار دی بالکل. نو ډاکټر صاحب اوس همدې تر څنګ د حیواناتو څو ډول اوازونه ایستلی شي؟ حیوانات صاحب لکه مخکې به کول چې رښتیا خبرې دروغ ولویم خو دا چرګ مرګ لکه اوس مثلا یو 2-3 اوازونه راته وداسې دا پیشوګانې به یود میاشت کې نه دا په دې دیوال ناستي نو یو ښځه پیشو وي یو نر پیشو وي یو ورته وي بیا ودرېږي او چې جنګ شي او خراب چې یو دیوال نه وغورځېږي د دیوال نه راوغورځېږي دا چې چرګ مرګ شو که نه اکثر سبوی کې ډېر اذانونه کوي زموږ شینوار کې یو کس پروت و او دا راغی سر سبا دې غوږ ته ورته چرګ ودرېدو او بس لګی دی شینوار ورته چې لوی وځه ستا ستونه وغیم چرګ ته یې ویل چې ستا ستونه وغیم چرګ ته مې ویلې ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو قربان هم شم. نو ډاکټر صاحب یعنې کله داسې شوي دي
چې یو چا درته دروازه ټکولي درزه او هغه څوک پوهېږي دوکانداري او هغه نه ته قرضدار او هغه راغلی درته ویلي ډاکټر صاحب یوه ټوکه راته وکړه یو میاشت دپاره درنه قرض نه غواړم یاره صاحب قرضداره شوی یم او ډېر ښایسته سوال دی وکړو انسان باندې هر څنګه وخت راځي بالکل کله ما سره صاحب لکونه روپۍ یو ورځ د زوی راپسې زنګول دا زما زوی دا د زوی دی واه وګوره دوستانو ګوره اوس پرې راته څه نه ویلې خو ګوره اوس معلومه شوله چې وهاب دی د زوی دی زه وهاب قربان شم دا خو ماشاءالله دی بس کله دا هم راغواړه که نه نو چې ورسره ملاقات خو هم کېږي داسې خو نه کېږي ډاکټر صاحب قربان انشاءالله نو صاحب دا شلو چې موږ کره یو ورځ دا اوړه خلاصو اوړه خلاص موږ شینواري ورته دوړه یو خبره ده موږ کره شینواری راغلی صاحب دلته ډېر سخته واوره ورېده داسې پاس یې وکتل چې یا خدایه دا تشه راورېدې په ځای باندې دوړه راوروه دوړه نو صاحب اوړه خلاص وي ستاسو سوال له راځم اوړه خلاص وي دلته باندې یو دوکاندار دی زما د زوی هغه وخت کې په 1300 روپۍ باندې دغه وه توڼه وه که نه نو ده دې اوړه راخیستي وو چې زه کور ته رالم 2 ورځې پس د ما دوی چې دا د دوکاندار نه مې په قرض باندې اوړه راخیستي نو یقین په علاوه کور ته خو نه راغلی نه راپسې ورډه پورې خو لږه 3-4 ورځې بیا زه په دې کوڅه باندې نه تلم مال ما سره پیسې شته نه او اوس به راپسې غږ وي چې قرضدار یې زوی دې رانه اوړه وړي نو داسې کار شوی ښه ډاکټر صاحب مونږ اورېدلي دي چې تاسو په کور کې یعنی ډیره زیاته مرسته کوي خامخا مرسته کول خو دا خو یعنی سنت او طریقه هم ده چې سړی په کور کې مرسته وکړي خو بیا چا راته ویل چې نه ډاکټر صاحب چې هغه مرسته کوي چې په کور کې کله ماشوم جاړي نو دی ډېر ښه په قراروي دا رښتیا ده بالکل حقیقت خبره صاحب زه په کور کې صفایم په خپله کوم دا ولې چې زه صفاي ډېره زیاته خوښوم او ما به مخکې د خپلو شینوارو ته ویل چې مال زما فارسیوانان خلک ولې خوښ دي فارسیوان سړی وګوره کچه کور وي خو چې کله د هغه کور ته راننوځي هر یو شی ډېر ښایسته صفا سوتري نو زما د وړوکتوب نه دغه اکټنګ سره مې شوق و دې صفای سره زما ډېر شوق و صاحب زه کور کې صفاي په خپله کوم چې زه موجود یم کور کې نه بچي مې دې خبرې کوی دي زه پخلی په خپله کوم داسې روش تر باندې وخورم زنده باد په مارکو کې به کدی به هم در باندې داسې روشن یعنی دا به خورو یو ورځ بیا انشاءالله دا ټول رونه چې زما کوم راغلي دا یو واده را سره وکړئ نه واده ده که نه واده را سره کوئ انشاءالله زه به در باندې روش خورم یو ورځ به درته مخکې وینا کوم او په دې خپل کور کې په دې غریبۍ ځای کې روش تیاروم او د روش نه بغیر د باندې بل یو شی هم نه خورم صحیح ده که نه مغه یو روش چې مونږ ته راورسېدو که نه ډاکټر صاحب خدا کبل چې زه هم په خولې کېدم د ټماټرو چکني مست او روشت وطني او کو ډېر شي نه ده پاخه کم وروره بیا به دا چرګ خورم روش نه خورم نو دې د وجې صرف د روش انتظام د لکوم خو دا واده به راسره د ځوانانو په وخت کې چې راځي به واده شوه ښه راځمه به خو هغه ماشوم لږه خبر هم صفای پر کوم نو صاحب زه پخلی هم کور کې په خپله کوم اشپز هم یم ډریور هم یم اکټنګ هم کوم هر کاری نو هر کاری او بل چې کله داسې نوسۍ مې د کور کې شکر دی 2 دی مال لکه یو مثال وهابه ته وګوره دې خواته داسې وړوکی غوندې چې نشته یو مثال خو به ورکوي کوم بالغ ته یو څه شی ته دا وګوره یو ودرېږه زه به د خپل صادر درکړم دا راکړه دغه سره ودرېږه دا ورور سره دغه ده ډاکټر صاحب دا یو دسمال دی نو ته په دې باندې ماشوم څنګه په قرارې ځه دا خو داسې کومه صاحب زما چې نوسۍ کله ژاړي په ما ډېر ګران او د وهاب زوی نه د جواد او لو ماشاءالله ښه خدای دې وهاب تم 2-3 ورکړي چې دلته بدرېغه روشونه ووو زما یو زوی دی جواد هغه زوی دی زما نوسۍ دی ماشاءالله چې کله ژاړي نو زه داسې وایم که نه زه دوی چې نن یو داسې ما ته ووایي چې دادا او هغه ځان سره په کله لګوي دادا دی هغه داسې ژاړي ګورې زنده باد واه ډېر ښه زنده باد اواز مې صاحب صحیح نه ځکه مې لږ کم مې وکړو صحیح ښه دا پروت دی صاحب هغه پروت دی مشکل نشته کنټینیوټي ده ښه نو بیا چې مثلا ډېر په جړا شي نو بس اکثر ګوره چې ماشوم هغه یو نیمه څپېړه هم چې ورکړي سړی ماشوم فرض داسې ژاړي که نه دې وخت کې مور څپېړه ورکړي مور ورته وایي چې چپ شه زنده باد دی ډاکټر صاحب دوستانو تاسو خو ولیدل که نه چې ډاکټر صاحب څونه ښه مهارت لري د ماشومانو په قرارولو کې خو زه وایم
تاسو هم لږ دا مهارت زده کوئ که نه نو داسې خو نه کېږي نو چې کور ته لاړ شم داسې مهارت زده کوئ زه یم خدا وراسي حبیبي به هم درنه خوشحالي چې دا مهارت هم زده کړو ډاکټر صاحب خو تاسو ښه ګورئ چې دې نه زه خوشحاله یم کور کې دې نه ټول خوشحاله دي همداسې نه ډاکټر صاحب خوشحاله راباندې. نو ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې کله کله چې ته په سفر باندې تللی مثلا هغه کومه یوه ژبه ده چې ته پرې نه یې پوه شوی په جاز کې یا مثلا هلته کوم وطن کې پرې پوه شوی نه یې ته یو شی غوښتې یو هغه بل څه راوړي صاحب دا چلو چې لکه ژبې خو ماله ډېر راځي خو چې ما د کله د اماراتو ته سفرونه شروع کړ دوبۍ هالینډ او شارجه کې به زموږ شوګانې وي نو ما سره واقع شوی و د ژبې په وجه موږ هالینډ ته لاړو صاحب کیسه خو ډېره اوږده ده خو دا شارټ کټ به وکړم په هالینډ کې مو شو نو هوټل کې مو ډوډۍ وخوړه چې ډوډۍ مو خوړه نو ما دې مرګور ویل چې دا غوښه ډېره ښایسته خوند یې وکړو چې دا غوښه به د څه شي وه اوس مې غوښه مې سره واخیسته هوټل والا ته مال ایسکیوز می مسیس کین پراپر د سپیشل چکن نو ما ته نو 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 انا بیا متعربه قلت على المشكله دي تحلك انواع من الشركيه وش بارابين بوينو شو مړه مرګري ته چې په خلو وته غاګونه شروع کا چې پوجي نو اوس مې غوښه سره نکړی مال هیڅ نه چرګ ده او دا نه دی بیا مته غوا आवाज وکړو اما واو ردستانو ښه وی غوام نه ده مړه کینه رااله دا چې غوښه مې زړه کما وتل چې وی یس مال کور دی وران چې په موږ دی سپي غوښه وخوړه مې څه د جبې د وجې په موږ سپي غوښه وخوړه یعنې چې دغه غب سره پوه شي چې دا سپي غوښه ده ګوره خو دوستانو تاسو ګوره ډاکټر صاحب جالبې ټوکې ټاکلې او د هر یوه خبره چې دا ډېره زیاته خوندوره ده نو ډاکټر صاحب را به شو دې تر څنګ په څونه فلمونو کې به تاسو کار کړی یاره صاحب زه چې کوم پاکستان کې وم نو واړه او غټ ټول یو سل اووه شپېته فلمونو کې مې کار کړی یو سل اووه شپېته بالکل لومړی به د کوم فلم و چې تا پکې ټول نه پهله مې میدان هغه بلیک اینډ وایټ فلمونه نه وو هغې وخت هغه کې صاحب دا کلر دغه نه و که نه نو میدان فلم کې مې کار کړی او هغې نه پس بیا موږ سی ډي جوړه کړه بدعمله او نو هغې نه پس بیا شروع شوم د میدان او بدعمله نه شروع په میدان کې د اول رول د څه شي کوم ډایلاګ دی میدان کې ډایلاګ خو کردار مې دی خو چې هغې کې لکه زما یو خوري زه بدعمله یم که نه او هغې کې بیا ما زه لاسونه خراب غوڅ کړم ځان نه د خور مې واده او چې کله زه ورځم نو زما دواړه لاسونه نه وي او ډبلی را سره وي هغې کې زه خور ته یم چې خورې نن تا له ما داسې تحفه راوړې ده چې په دې ټوله دنیا کې به یو ورور خپلې خور له داسې تحفه نه ورکړي نو هغه وایي دا تحفه زما نه ده پکار هغه ډبلی ووایي په لاس باندې چې وایي هغې ډبلي نه زما لاسونو پنجې راوځي نو ما پکې ځان دغه بدعمله فلم ډېر ښایسته دې کې مې کار کړی او میدان کې یو ډایلاګ و صاحب اوس مې یادېږي تقریبا 10-15 کاله وشو کوم ډایلاګ و په هغې کې صاحب یو ملک و نو ما سره ظلم زیاتی شوی او زه راشم او ملک صاحب ته وایم چې ملک صاحب په سترګو کې نفرت په لاسو کې ټوپک ووایه ملک صاحب چې اخر زما د پلار قصور څه و صرف دومره چې هغه د وطن پرست وي او که بیا چېرې د هغې په نظر باندې ته ماته ګوري نو اوچت کړه دا ټوپک خو یو خبره یاد ساته ملک صاحب تا ته خو پته ده چې په دې دنیا کې تاسو نه بغیر زما نور څوک دي خو ملک صاحب تا خو په کلي کې د خلکو فیصلې کولې او نن چې ستا په حجره کې زما فیصله ده نو ستا په خوله کې ستا خپله ژبه ولې نشته ملک صاحب ولې نشته ډېر ښه زبردست نو دوستانو د اخسری منګي سندره هم درته وي خو زه ترېنه پوښتنه کوم ډاکټر صاحب د اخسری منګی سندره د کوم ځای کې وویله ولې دې وویله او لومړي ځل دې چېرته وویله دا داسې به زما یو ترور و زه تللی وم شینوارو ته شینوارو کې د پنجابي سندرې سره زما ډېر شوق و که نه زه کوزم وخت تېر کړی زه ځان سره لګیم چې او تینو گلیاں دے نالیاں بلے بلے تینو گڈی میری وال میری دل دی پکار تینو لگیا دے مالی نال کڑیاں چھیڑ دیا اوئے کڑیاں اوئے ہائے کہ گڑیاں چھیڑ دیا دا سندره ویم رو شاته زما نیا ولاړه ده نیا ماته وایي چې خپله رواره دا څه پاړسو غږای ما دې سبا سندره ویم پښتو مال ترورې کومه سندره ویم یو ناڅاپي راته په ګډا شوه وایي اخسري منګای منګوټای خورې اخ دی د منګای منګوټای وایي د چڼو دال د چرګه ډوکای خورې اخسري منګای منګوټای خورې اخ دی د منګای منګوټای د چڼو دال مخو د خولې نه غورځېد نه غورې اخسري منګای منګوټای خوري یخ د منګای منګوټای وای زنده باد
ګوره دوستانو د ډاکټر صاحب د سندره چې دا کنه دا بې کمپوز هم سم خوند کوي سم کمپوز د خپله پکې ځکه چې کښېنې ته ډول مه وه خوله به د خپله ډول وهي ځه لاسونه به د خپله ډول پورې خبره رایاده کا یو ورځ ګردیز له چا بوتله اوس یو ډول والا شا راوستو خو دې ډول والا کې دا کار و چې بس پیسې به چا نه ورکول ډول یې نه غږول اوس لګیا دی منځ کې ولاړ دی ډول غږوي بوب ډډه بوب ډن بوب ډډه بوب ډن بوب ډډه بوب ډن اوس یو کس راغی انعام یې ورکړ ها انعام یې چې څنګه انعام واخیست به ډول یې تېز کړو لګیا دی بوب ډه بوب ډډه بوب ډه بوب ډډه بوب ډن او دې کې صاحب زلزله شوه زلزله شوه واده والا مغر والا ټولو منډې کې دی ډول ورسره ډول ډېر غټو ځان په واده ورغی دې دروازه کې دا ډول ونه ختو خلکو ته وایي راشه خلاص مې کوي سره د ثبوت یې ونیول ثبوت سره یې ونیول هغه ډول بند و یعنې ډول نه ویلې چې سره دې ثبوت یې ونیول یاره ډاکټر صاحب زه یم ژوندی دی قربان دې شمه ښه ډاکټر صاحب اوس به راشو یوې بلې خبرې ته که نه نو زه درته ډاکټر صاحب وایم ځنه به درته شینواری صاحب وایي ځنه به درته غلام احمد وایي یعنې دا خو ډېر نومونه شوه او په خپله یعنې په کور کې په کوم نوم باندې یادېږي یاره صاحب نامه خو مې په خپله غلام احمد ده ډاکټر د فیلډ د وجې شوم زه د مخ علاج کوم د مخ علاج کوم د ځوانه کې خاپونه تور تیسري میسري د دې کریم جوړوم الراونډر دی یعنې هر کاره په کرکټ کې خو به تاسو الراونډر لیدلی خو په هنر کې چې دی که نه یوازینی بیا ډاکټر صاحب دی ښه نو صاحب نامه مې غلام احمد ده مشهور په ډاکټر یم او څوک راته اخسري منګی و اخسري منګی وایي او زیات راته اخسري منګی اوس چا اوسه پرې نه ویل اخ ما منګک نیولی منګه خو په لاره چې روان یم خلکو یې هغه منګک روان دی څوک یې منګک روان دی ښه زموږ شینواری موږ سره بل نشته که دا رورې زما کتلی وې اوس به ورته چې سر لږه ډېران کې چې بم خلاص شوی تیره زنده‌باد دی ډاکټر صاحب او دا خو مې زمونږ یار دی ملګری دی خو د تا نن ډېر ارمانجن وویل چې ډاکټر صاحب سره به ما مخامخ الله تعالی یقین وکړئ صاحب چې نن دومره ستاسو په دې راتګ زه خوشحاله یم زه په ځان نه پوهېږم چې نه روژه ده خو کوژه جار دې شمه بس الله دې راته ژوندی لره ګوره تا موږ ته دغه ګپې شپې چې ولګولې زه یم دې پسې زما د ملګرو ډېر ارمان کړی و ما ته ویلې ته خو په تلویزیون کې هم ګورې در سره مخامخ کېږي خو په موږ باندې دغه شانتې لایف وګوره ما راځئ نن هم کور ته ورولم ستاسو د خپو خاورې صاحب قربانم شمه ډاکټر صاحب نو راځمه دې خبرې ته چې کومو دري زبان فارسیوانو خو به واده ته نه یې بولی درته ویلي چې زه اوس موږ ته فارسي سندرې ووایه یاره صاحب ډېره ښایسته خبره دی داسې چلو ارزان قیمت ته چا بوتلم او شفیق پهلوان مو میرویس لالا مو خدای وکړي او واده له زه هم بوتلم چې لاړو صاحب هر کس خپل خپل ایټم وکړو دا 12 بجې شو زما نمبر راغی ستا نمبر راغی اوس صاحب 1500 زر کسان به تقریبا وو رینجر ولاړو زموږ حفاظت لپاره په ارزان قیمت کې صاحب د 12 بجو نه مې سندرې گپ شپ او مذاکره شروع کو 2 بجو پورې شپې 2 بجو پورې لکه 2 غنټې مې پروګرام وکړو واه په الله یقین وکړو شاته خو نه نه والی وایم نه چا پیسې راکولي او نه چا چکچک کولی خالي اوس مصیبت دا هغه ټول فارسیوانان اوس پښتو کې لګي هغه دري زبانان او تا چې د پښتو سندرې ویلې بیا څه وشو نو بیا دا شروع شو چې بابا راغی ما دې وروره دا کولش فارسیوان است دا یو فارسی خندانو کا چې دا خلک خوشاله شي او لکستا مزدوري وشي اوس افسوس خبره ده د مال فارسی نه راځي دې کې ولک راغی دی ارمونی ولا ته وی چې استاد پردهول اوهو پردهول ها ما حیران شوم چې پردهول چی است بس باجی ولا توي دا سور می واوریدو سور د پوښ مله صاحب فارسی نه راځي او د ځان شروع شوم مالدا ملي مو کې پورم پاس غمودن بس کبدوز میادا سارا بدوز میادا گلولی میادا سارا بدوز میادا از غمی بلبل بشولن او صاحب خبر اورا دا گلولی میادا دا خوس بل چې دا خوس کوم د دری ټکم نه ده کنه دا په فارسی کې سره شته نه نشته کنه په طرز نه ریټینګ کړو اورورا الکانو سلسل ډالر خلک رانیو اورې سندري ته نه ګوري سلور شپېته زره انعام مې واخیست سلور شپېته زره 65000 ماشاءالله سلور شپېته زره انعام مې واخیست هغه تبلیغ ولا استاد راته وی ډاکټر صاحب دا کومه سندره دی ویله دینه نه مخ کې 2 غنټې زړه وچولو 4 روپۍ نه درکوله او چې دا شی دی ویلو سلور شپېته زره انعام دی واخیستو دا څه شی دی ویلو مال خدای رسول کې ز په خپل هم په زنده‌باد ډاکټر صاحب قربانم شمه استاسو د مینې نه او استاسو د ټوکو ټکالو نه نو په اخره کې ډېرې خبرې به در سره نه کوم ځکه چې تاسو هم چېرته روانې کار لرئ نو په دې اخره کې د هیوادوالو ته او د لیدونکو ته د طنز په ژبه باندې تاسو څه پیغام لرئ دا مونږ هم طنز کوو که نه یعنې مونږ تاسو کامیډینیان یو نو دا خلک مونږ ته څنګه ګوري او تاسو دوی ته څه پیغام لرئ
پیغام مې دا دی وروره چې ټول نه اول خو د مور او پلار عزت او قدر پکار دی ډېر ښه او بل موږ عوام یو په افغانستان کې شکر د اسلامي امارت راغلی ډېر زیات خوشاله وو چې غلغدو ورک شو دزدوز او قتلونه خو د خپل حکومت هم دا ریکویسټ کوم چې ما او تا په الله باندې یقین وکړئ صاحب که زما دا خبره دروغي نو ما مته چاره مسعود کې راځوړن کې کومه به دروغ ویل یا به مې غلطه خبره وکړه ما او تاسو به یو اټشتان منګه خلکو له مینه محبت ورکو ګوره غلا ما او تا نه کوم صاحب خلکو په خله باندې او په مخ باندې مسکرات راولو کوشش دا کوو چې خفه سره خوشاله کو نو ټول نه غټ ریکوست ما په افغانستان کې دا دی چې کم از کم موږ سره دومره گزاره وکړي په موږ باندې دومره خیال کوي چې لکه څنګه چې موږ تاسو د مشرانو خیال ساتو نو دوی هم دا پکار دي زموږ مشرانو لا چې کم از کم زما تاسو خیال کوي ځکه چې ما ته غلط خلک یو نه غلط خلکو سره زموږ زما واستانه تاسو شته بس دا زموږ جرم دی دا زموږ سزا ده چې موږ خفه خلک خوشاله وو بالکل بس الله دې تاسو ټول خوشاله قربانم شمه ډاکټر صاحب بس د تاسو نم ډیره مننه قربانم شمه د تاسو نه ډیره مننه نو دوستانو تاسو خو ولې د ډاکټر صاحب یعنی په زړه پوري هغه ټوکی ټکاله او هغه زمزمه تاسو ته وکړلې ډاکټر صاحب چې د ریښتیا ډاکټر دی هم د ترڅنګ د ډیر هنرونه لري هم د ترڅنګ چې د سکین یعنی سکین د پاره د څرمنې د پاره ډیر خسته کریمونه جوړي نو دوستانو بیا چې هم دغه شانته ډاکټر صاحب غلام احمد شینواری غونته دی بل مل مسله لونګ تاسو په درانه حضور کې حاضرېږي ترغه مو په پاک الله سپارم د خدای په امان د نورو ښکلو ویډیوګانې د لیدلو لپاره زموږ لونګۍ چینل سبسکرایب کړئ